همداراز استاد احمد علي کوهزاد لیکي افغاني مورخینو تر یو وخت داسې فکر کاوه چې اصلا د کابل پخواني دیوالونه د اسلام د مقدس دین د خپرولو پر مهال رتبیل شاه لخوا جوړ شوي دي. خو که چیرته د کار اوږدوالي د جوړولو عظمت او هغه وخت ته پاملرنه وسي چې د دې په جوړولو کې ترې کار اخیستل شوی دی، دې ټولو ته په غور سره تر کتلو وروسته داسې څرګندیږي چې دا دیوالونه په بیړه نه دي جوړ شوي او د دې د جوړولو مفکوره ډیره پخوانۍ سابقه لري. استاد احمد علي کوهزاد زیاتوي یو تن لویدیځ عالم پادر کسپاني چې نږدې 18 کاله په کابل کې ژوند کاوه او د افغانستان مجله په 1948 کال په 2مه شماره کې مقاله هم خپره کړې ده. هغه لیکي چې د کابل پر غرونو دیوالونه په احتمال سره د یفتلیانو په وخت کې چې 5مه میلادي پیړۍ کېږي آباد شوي دي.